د طالبانو زبردست اقدام د غټ خیانت او قاچاق مخې ونیوله. دا چې څنګه، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې ملا یعقوب امر وکړ چې د هیڅ ډول نظامي وسایطو او وسایلو قاچاق ته اجازه مه ورکوئ، ښکاري چې ځواکونو یې د هغه امر جدي نیولی. تازه خبر دا دی چې طالبانو هلمند کې د لسګونو امریکایي وسلو د نیولو خبر ورکړی. د طالبانو چارواکي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ساخت لسګونه میله وسلو د نیولو خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې 10 میله چرایي وسلې چې په یو موټر کې بار د ګرمسیر ولسوالۍ په سفر سیمه کې نیول شوي چې غوښتل پاکستان ته قاچاق کړي. چارواکو ویلي 2 تنه چې دغه وسلې له هیواده بهر قاچاق کولي نیول شوي دي. طالبانو په هلمند کې دغه وسلو د نیولو خبر داسې مهال ورکړی چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو پریمانه وسلې او پوځي تجهیزات پاتې وو چې ویل کېږي یوه لویه برخه یې پاکستان او ایران ته قاچاق شوي. طالبانو په دې برخه کې د مخنیوي د هڅو خبر ورکوي. په همدې حال عام خلک بیا د طالبانو یاد اقدام هرکلی کوي او وایي چې طالب مشران باید یوازې په نیولو بسنه ونه کړي، بلکې داسې خاینین باید ملت ته رسوا اولني مجازات ترڅو نورو ته عبرت شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.